ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د ننګرهار مرستیال والي د اکبر غړو مؤسسو مسؤلینو سره د همغږۍ ناسته وکړه. د ننګرهار مرستیال والي مولوي غلام رحمان حیدري چې پر مهال د اقتصاد رئیس مولوي جان محمد حامد هم حضور درلود، د اکبر غړو مؤسسو مسؤلینو سره د همغږۍ ناسته وکړه. د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي د اسد یازمري میاشتې 24مې او د اسلامي امارت د 15مې کلیزې نمانځنې په پاره پوره چمتوالی نیولی او په دغه ورځ به ځانګړي مراسم ترسره شي. دوی وایي د ښار بیلابیلو سیمو کې د دې ورځې په ارزښت لیکنې او پر لوحو د هغو بیلبوردونو لګولو لړۍ پیل کړې چې د خپلواکۍ او ازادۍ شعارونه پرې لیکل شوي دي. د ننګرهار شرطي ښوونیز او روزنیز مرکز څخه په 25مه دوره کې 400 تنه فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې شول. فارغان وایي په عقیدوي او مسلکي ډول روزل شوي او ډاډ ورکوي چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به له خپلې خاورې او خلکو دفاع کوي. خوږیاڼو ولسوالۍ کې د پاکو اوبو رسولو 5 شبکو چارې پیل شوې. د ننګرهار کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر لاندې د AHF موسسې په 14.2 میلیون افغانیو مالی لګښت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د پاکو اوبو رسولو 5 شبکو د جوړولو چارې پیل شوې. او ننګرهار کې د لومړیتوب له مخې د پروژو د عملي کېدو غوښتنه وشوه. د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو له کورنیو او نړیوالو مرستندویه بنسټونو وغوښتل چې د راستنېدونکو بېځایه شوو او اړمنو کورنیو لپاره د سرپناه معیشتي او بنسټیزو خدمتونو پروژې پراخې کړي. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو